خوږو دوستانو ښه راغلاست. امید لرم چې ټول به روغ و جوړې. خوږو دوستانو د موبایل د ولیوم اپ بټن کوم سره چې تاسو د موبایل غږ جیګوئ، د رینګټون غږ جیګوئ خوږو دوستانو، یا که چیرته تاسو یو څه پلی کړئ د هغې غږ جیګوئ، یعنې د ولیوم اپ بټن او د ولیوم ډاون بټن کوم سره چې تاسو غږ اوچتوئ او ټیټوئ، د دغې بټن نه صرف تاسو همدغه یو ګټه اخلئ. خو په دې ویډیو کې خوږو دوستانو زه تاسو ته د دغې بټنو نور ټریکونه هم درښیم. همدارنګې خوږو دوستانو د موبایل کوم چې سنټر یا هوم بټن ده، هوم بټن نه خوږو دوستانو تاسو یوازې یو کار اخلئ چې یو څه ورباندې وکې کوئ. ولې خوږو دوستانو په دې ویډیو کې زه تاسو ته د هوم بټن 2-3 نور ټریکس یا تخنیکونه هم درښیم. ډېر زبردست پټ رازونه د دغه بټنو زه تاسو سره شریکوم او ویډیو تر پایه پورې وګورئ. ویډیو مه سکپ کوئ. یادونه هم خوږو دوستانو ډېره ضروري ده، که چیرې زموږ چینل ته نوي یاستئ مهرباني وکړئ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ. دا ستاسو خپل چینل دی خوږو دوستانو، دغه چینل د پښتنو لپاره دی. همدغسې زبردسته نورې معلوماتي او ګټورې ویډیوګانې موږ تاسو لپاره راوړو، خو ستاسو سپورټ هم خوږو دوستانو موږ لپاره ضروري دی. چینل ځان سره سبسکرایب کړئ تر څو چې چینل مخکې لاړ شي. خوږو دوستانو ستاسو ډېر وخت هم نه نیسم، ورځم د موبایل سکرین ته طریقه مکمله وګورئ. خوږو دوستانو ویډیو مه سکپ کوئ، ویډیو تر پایه پورې وګورئ، دغه ټریکس زده کړئ او خپل موبایل کې ترېنه کار واخلئ. ورځو د موبایل سکرین ته او ټوله طریقه زه تاسو سره شریکوم. وګورئ خوږو دوستانو په دې سیټ کې دا د ولیوم بټن چې کوم ده، چې کوم سره تاسو د خپل موبایل ولیوم داسې جیګوئ او لاندې بټن یا ډاون بټن سره داسې ټیټوئ. د دې بټن خوږو دوستانو دویم ټریک یا دویم سیټینګ به هم زه تاسو سره شریکوم. خوږو دوستانو مطلب دا چې تاسو له دغې بټن نه یو بل کار هم اخیستلی شئ. بل وګورئ خوږو دوستانو دلته که چیرته تاسو راشئ مختلف قسمه داسې پروګرامس یا اپلیکیشن یې داسې راخلاصې کړئ. نو اپلیکیشن چې کله راخلاص کړئ بیا تاسو کله داسې د هوم بټن ووهئ دا ټول داسې منیمایز شي. د هوم بټن خوږو دوستانو تاسو ته یو پټ ټریک هم درښیم. د دغې دواړو بټنو خوږو دوستانو هیډن ټریک یا پټ راز به تاسو څنګه رافالوئ. ډېر سمپل، تاسو به راشئ خپل ډایل پډ به راخلاص کړئ. ډایل پډ هم چې راخلاص کړئ بیا به راشئ خوږو دوستانو دغلته د 3 ډاټس یا 3 نقطو باندې کلیک واخلئ. بیا به راشئ خوږو دوستانو سیټینګ باندې به کلیک واخلئ. په سیټینګ باندې خوږو دوستانو چې کلیک واخستو را به شي انسر اینډ اینډینګ کالز دې باندې به داسې کلیک واخلئ. دلته وګورئ خوږو دوستانو ریډ کالر نیمز الاوډ. وګورئ خوږو دوستانو کله چې تاسو ته زنګ راشي او تاسو غواړئ چې د هماغه کس نوم دې تاسو ته په جیګ غږ باندې ویل شي، یعنې خوږو دوستانو دغه اپشن د ولیوم اپ بټن سره کار کوي، کوم چې تاسو ته غږ جیګوي. دا اپشن چې کله تاسو سره فعاله شي، له دې نه وروسته خوږو دوستانو کله چې تاسو ته زنګ راشي او دغه د ولیوم اپ بټن یا د غږ جیګولو بټن چې تاسو ووهئ نو خوږو دوستانو تاسو ته به د کس نوم په جیګ غږ باندې وایي. بل خوږو دوستانو د هوم بټن دویم ټریک دا دی، تاسو به دغه اپشن را فعاله کړئ. دا اپشن چې کله خوږو دوستانو تاسو سره فعاله شي او تاسو ته زنګ راشي، د زنګ د اوکې کولو لپاره خوږو دوستانو تاسو د دې هوم بټن نه هم کار اخیستلی شئ. خوږو دوستانو د دغې دواړو بټنو دویم پټ سیټینګس یا رازونه ما تاسو سره شریک کړه. امید لرم خوږو دوستانو چې دغه سیټینګونه به ستاسو خوښ شوي وي او څه به هم ترېنه زده کړي وي. ویډیو د خپل ملګرو سره مخکې ضرور شریکه کړئ. ښه وخت، الله پامان.